فرمایلو یو سړی براشي نبی علیہ السلام وی علی رقبته او دا هغه په سټ باندې به وخ پروتي وخ په سټ پروتي وی دا وخ په غړمبار کوي اوازونه به کوي دا وخ په د سټ تپاسه پروتي هوی دین بناری وخی نبی علیہ السلام فرمای زمانم با علی چې یا رسول الله اغیثنی اے اللہ رسولہ زما امداد وکا یا رسول اللہ اغیثنی دا اللہ حبیب امداد میں وکا وی سٹ پاندی بے اخ پروتی اور روان بے وی چی زور سر مخامخ شم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تا تقریر کی وی زب اور تو فرمائے چی لا املک لک شیئن نن رزستا دا اشی مالک نئے مخا نن رزستا بارکی اس نشم کولے ما تا ته ویلیو چې مال به په داسې حالت کې په مخه نه راځي چې ګورې پتا پردې حق پروتي ګورې مال به داسې حالت کې مخې له نه راځي نن دې زه ستا امداد نشم کولی وی بل براشي په سټ باندې به غوا پرتی غوا ناری به وی او په سټ د پاسه به پرتی نبی علیہ السلام فرمای ما ته به بیا ناری کې چې یا رسول الله اغیثنی زه به ورته بیا وایم چې لا املک لک شیء نه ما تا ته ویلیو چې مال به په داسې حالت کې ناراضي ښه داسې شمارل وی پچا بسره زر او سپین زر د پاسه پراتی صامت شیزونه بې اوازه شیزونه به پراتی او دا به په سټ پراتی او دی به را روان یو ما ته به ناري وی چې اغیثنی یا رسول الله دې ته نن مه خوشحالېږه ښه نن چې دا خوړ دا سلیپر را روان کړي او دا لرګي را روان دي که نه دا لرګی چې دی خوړ کې نن را روان دی دا د چا د کور درشل را روانه ده ښه دا د چا د کور ور را روان دی ښه دا د چا د کور پرده وه ښه دا د چا د زنانو پرده وه ښه دا هغه نن را روانه کړې ده دا داسې نه ده چې موم او رالی دی ښه چا چې کوم څیز اوچت کړی دی اقه څیز به یې په سټ پروت یو په میدان محشر کې به حاضري کوي ښه دا سلیپر به دې په اوږه پراتی ښه دا صندوقونه بم په اوږه پراتی چې کم شی م روچت کړی دی د علماو نه تپوس وکئ ښه دا څیزونه چې نن راونیسئ ټیک ته ستا د کور په مخه راغې دا وموندو دا به ځان سره کېدی د دې به اشتهار کوي ډېره موده به لګیئ چې ما ته یو صندوق میلاو شوی دی دا نښې دي دا د چا دی څومره علاقه چې متاثره شوې ده تقریبا د یو کاله پورې به د دې اشتهار کوي ښه دا اشتهار به کوي چې مالک کې پیدا شي هغه ته به یې حواله کړي دا خو ډېره غټه ذمه داري ده دې ته مه خوشحالېږئ ښه یو کڼ کې ته مه خوشحالېږئ څه څیز د سره پردې پروت دی دا به په سټ پروت یو په میدان محشر کې به حاضري کوي دا خو ډېر غټ د امتحان ټیم دی د ازمایش ټیم دی دې کې غټ خیال کوئ خلق لګیا دی د خلکو کورونه صفا کوي چرې به پکې سره پراتی چرې به د زنانه مندرۍ پرتي چرې به یې پیزار پروت دا د هغې مړو امانت دی ښه دا د هغې غمزدو امانت دی ښه دا د هغې مصیبت زدو یو امانت دی زموږ په لاس دی ښه پرون صفایۍ کې پکې طلبه یو کور کې سره